دا چا لیکلي نظر بد علاج سری قل اعوذ برب الفلق او ناس او قل هو سهار او ماښام 3 ځلې وایي انشاءالله بد نظر به راباندې نه لګي د شر د مخلوق کې شر د نظر هم دی او ان یکاد الذین دغه آیات هم ویل شي او که څوک د نظره شوي چا ته نظره کړي نو چې چا د نظره کړي پیږي چې هلکه تا ورته وکتل او دا ماشوم کړس په ماته شوه او څه چلو شو یا نظر بازي نو هغه به اودس وکړي دا خانګې به ووینځي په یو لګن کې او چاردام به وکړي مخ او لاسونه به ووینځي هغه اوبه چې کوم ماشوم یا سړي باندې نظر لګېدلی دی هغه داسې ترمکیا کړي یا ولامبې پې نو خدای پاک به یې ښه کړي حضور علیه السلام یو صحابي ته ویلو نو څوک یې د نظره کړی و د هغه څرمن ډېره ښکلې وه دکه کچه جینکۍ 14 کالو ډېر ښکلې وي داسې خو پردهداره ښکلې جینۍ د هغې هم دومره بدن پوست اوس نه وي بد نظره شو وي ته ولې رور مړ کړې شا به که اودس وکړه اودس یې پرې وکړو او اوبه په دې اړخونو واچي د بډې لاندې او هغه په لګن کې او هغه باندې به یې واچولې وې لامبلې نو به یې ښه شو چې څوک د نظره شو بېهوشه را پرېوته روغ جوړ به یې په کټ کې راوړو حضور علیه السلام ته چې چا نظر لګي نو داسې به ورته وایي بارک الله الله دې پکې برکت واچي یعنې دا ښایست والا خدای ورکړی دی دا ګاډې ښکلې ده کور ښکلې ده میخه غوا ښکلې ده دا ماشوم ښکلې ده سړی جینۍ ښکلې ده داسې ورته وایي ماشاءالله الله چې څنګه غوښتل نو ښکلې پیدا کړه ښکلې یا داسې وایي بارک الله فیه الله دې نور هم پکې خیر واچي برکت وایي خیر ته دعا به ورته کوې بیا به نظر نه لګي دقه کار چا چې نظر لګي هغه چاته نه ګوري او که ګوري نو د برکت دعا دې ورته کوي دا چا تپوس کړی اخري قاعده کې که درود شریف پاتې شي نو مونځ کېږي که نه وین پاتې کولو خو کار نه دی ځکه مونځ به یې کمیږي سنت چې پاتې شي نو مونځ کې نقصان راځي خو باقاعده مونځ شوی دی دا چا لیکلي که سجده کې سړی امام را لاندې کړي نو څه به کوي داسې به نه کوي چې ولاړ دی چې ولږه پاسې دویم رکعت ته نو هسې هم رکعت شوی دی او سجده ده نه چې سجده کې مړه شو وکړه کېدای شي دغه وخت کې ستا دا یو سجده خدای قبوله کړي یا د خلکو له په یو سجده خدای پاک څه ورکوي او ته نیت نه تړې نو ته خو د هغه خیر نه محروم شې امید دی چې دغه سجده کې مو خدای پاک څه ورکړي نو تاوان پکې نشي دا مه وایه چې سجده مې وکړه هسې هم پکې رکعت نه کېږي سې کوم او ولاړې کله یو څه کې نه چې څنګه راشه امام قاعده کې کښېنې که سجده اوله سجده کې رکعت یا که دویمه سجده کې فورا نیت تړه دویم الله اکبر وایه او لاندې ځې امید دی چې په دې سجده به تعالی خدای پاک ډېر څه درکړي او چې د هغې نه پاتې نه شي نو ابس نه ده دغه دعا کې م لیکلي نور رحمان صاحب تا کار والا کور والا وفات الله دې وبخي او درجات یې عالي دې نصیب نصیب الله بیمار دی او نور هم دې ما ته ډېر وایي ټلیفونونه کېږي ډېر دیم دې خدای روغ جوړ کړي او نور او د چا یو قرض دی او دوست دلته ناست دی هغه ته هم دوی ما ته دعا وکړه قرض دې راباندې نو حالاتو په وجه چا روزګار خراب دی او د چا هسته نشته الله پاک توبه وباسي او مغفرت او سوره واقع شروع کې زنانه نارینه ټول تلاوت به خو نور کوي او استغفار 100 ځلې سهار او ماښام وایي رزق به هم ډېر شي او خرچ د آمدن نه کم کوي باقي ګوړې سړی سړی ډوډۍ خوري بس ګزاره روانه کړي د ګوړې شربت سره پخوا خلکو ډوډۍ خوړه اړو سبزي مه راوړه بس مه راوړه لږ د ستا په دې کې به حالات به ښه شي دا چا لیکلي دی نور ته بعضې کسان بار ناست دي او بس نو تاسو خو نور ناست سره نه یې راغلی سړی د لوی جومات ته ځي خو چې څه مسله زده کړم د مونځ یا اودس یا د قیامت څه ذکر لکه توبه وباسمه او ښه طرف ته مې خیال شي او بدو نه مې لږ تور شي او هسې نیکان چې ټول مزګزار تاسو ټول ښکلې خلک یې نو داسې مزګزار سړی کېني په خپله ذهن یې پاکېږي پاکو خبرو ته یې خیال هم ځي شوق یې پیدا کېږي او بدید کارونه نه زړه تورېږي ډېره فایده ده چې لرې ځای ته ځی چې څه علم زده کړم او ښکلې خلکو سره هوښیارو سره کښېنې هوښیار به شي چې قمقلو سره کښېنې قمقل به شي بدبودارو سره کښېنې بدبو به راځي او تاسو چې مونځګزار او علم مجلس ته ځئ نو خصوصا نږدې به کښېنئ صحابه کرام به نږدې کښېناستل او پخوا به امام ته کتل خو اوس خلک ډېر دي پخوا خلک کم وو اوس که ټول خلک دلته کښېني بیا چې جمع جوړی نو په 20 منټه کې سمېږي هم نه اوس خو خلک ډېر شو او ډېر زیات هم دي خلک نو که داسې وای چې ټول دلته کښېنه نو بیا به دا صفونه هلته نو بیا به ډېر وخت لګي نو زموږ علما فقها وایي چې جمعې مونځ راځئ نن سبا خلک ډېر دي نو تاسو صفونه کې کښېنئ او هسې امام ته کتل ښه دي څه وایي سړی چاته ګوري د هغه په خبره هم پوهېږي د هغه لاس د هغه انداز د هغې نه فهم معلوموي نو چې کوم کسان ورته ناست دي هغې مهرباني وکړئ خطبه کې رانږدې شه ځکه فرض وخت او بیا منډې وخې
بار په ما ته چاویل هغه برنډه کې ناست دي هغه طالبانو هغه برنډه کې دومره لرې خو مونځ هم شکي دی ډېر مولیان وایي مونځ یې نه کېږي دومره لرې بیا به څه کوئ اگر چې اواز دي تاسو فرض خیر دې نږدې کوئ صفونه کې خو خطبې وخت کې راشئ بیا لاړ شئ هلته سنت هم وکړئ او ذکر اذکار کوئ یا انور ته خبرې کوئ نو بیا بار کښېنئ مهرباني وکړئ د انور ته کسان بار چې کوم لرې ناست دي دا ځان را نږدې کړئ خلکو ته عزیز خان حاجي صاحب بیمار دی شیخ صاحب دوستانو کې دی او دلته هغه زوم هم راځي او ډېر تکلیف کې دی الله پاک دې عافیت نصیب کړي الله پاک دې څومره پورې ژوند کې خیر یې ژوند دی لیکلي نو یا الله هغه د صحت او د عافیت او د آرام نصیب کړي موږ هم د محتاجۍ نه وساتي د محتاجۍ زندګي سړی اودس مونځ نشي کولی څه عمل نشي کولی هغه ژوند نه موږ امان غواړو یا سړی پوهېږي نه یا دماغ کار نه کوي الله دې ډېر ژوند راکړي د صحت او د عافیت او د عبادت هغه عبادت چې قبولیت مقام ورته خدای ورکړي دا چا لیکلي زما یو پلازه د بینک ورکړی مې دی کرکړه ګناه ته ویم لیکن کرایه پر بل دې په کرایه ورکړه مه ورکوه سودي بینک له مه ورکوه بینک د ځان له ځمکې ویلي هسې د خلکو پیسې ورسره پرتې دي دا چې لیکلي موږ 100 روپۍ شي کله په 1000 خرڅ کړو کله 100 روپۍ شي بازار کې 1 लाख روپۍ مرله ځمکه واله هغه 15 لکه شي نو ته په ګناهګارۍ کې نه چې غم نه فاحش نه کوې کله یو شي تا سره پروت وي او هغه شی د 100 روپیو نه په ځای 1000 ته ورسي نو روا ده د عرف او د بازار کې څنګه دغه ریټ خیر دې کولی شي خو دوکه به نه ورکړي دا د روژې د زنانه تپوس کې خاوند نه د اجازت غواړي چې نفلي روژه نیسي او فرضي کې اجازت نشته دا چا لیکلي ما یو سړي له میډیسن کاروبار دپاره 15 لکه روپۍ ورکړي دي او په هره میاشت کې 22 زره 20 زره راکوي دا غلط دی که هغه وایي چې ستا په پیسو باندې ما د دوی یو خاص ایټم یې اخیستی دي یا حصې وي بګې 5 لاک زما دي 5 ستا دي یا 10 زما دي او دغه شان فی لاک زه دونه وباسه تاله به دومره درکوم حصه دې ورته وکړي چې په 5 لاک کې کومه ګټه راشي یا نورې پیسې مو سره ملګري هغه ګټه کې به زه تاله په 100 کې 40 درکوم یا 10 یا 15 روپۍ مو ته یاد کړي نو هغه حساب سره پرسنټیج ورکولی شي او که مقرر کړي چې یو 20 زره به درکوم هره میاشت یو 20 زره به درکوم اندازو باندې به حرام دی پرسنټیج به ورته وایي زه ستا په پیسو دوایانو کار چلوم او ستا به پرسنټیج وي لکه 50% 25% او بعضې کس کار کم کولی شي بعضې دې ته 10% هم تا ته ډېر 90 به زمایي په 1 لاک کې 90,000 10 زره به ستایي کله 50,000 نو بیا 9,000 شي نو دا هغه بیا دغه کمیږي به 5,000 به وي 50 کې بیا ټیک دی کنې هسې په قرضو یا هسې پیسې رشي دا سود دی دا چې لیکلي یو عیبداره کپړه سړی د مشتري عیبداره کپړه اخلي ټیک دی او ډېره سوري دي پکې دا 50 روپۍ ګز داسې 50 روپۍ ګز ده هغه کې وي دا ټول کپړې والا دکانداران کټ پیسونه یا عیبجنه کپړه یا خرڅولی یې غواړي یا یو وړښت قسم رنګ اوړېدلي او د هغه بل کس څه مطلب یې هغه پرې کېږي دا خو ټیک ده عیبداره کپړه اخیستې شي غوا د لکۍ نشته یا خپۍ ماته ده ګوډه ده او ته ورته لږه دا چل دی پکې د غوا د تیې بند دي دوه تیې کولو دي هغوی زه اخلم خیر دی واده دی هغې کې حلالوم هغه یا څه کوم نو چې مشتري خبر کې چې دا عیب دی پکې نو بیا ټیک دی دا چې لیکلي د انبیاء کرامو خلقت ده د جنت د خاورې نه ځمکې خاورې نه دی او الله پاک هغه برکت آدم علیه السلام د ځمکې نه پیدا دی ټول ابو الانبیاء دی خلقتنی من نار وخلقته من طین د دنیا نه پیدا دی انسانان دي ښکلي دا پخوانۍ خبرې د مشرکانو مقولې نوح علیه السلام ته سړی څنګه پیغمبر یې ته سړی هلکه سړی هم دی او پیغمبر هم دی خو سړی سړی به وایه ښکلی سړی دی یاقوت هم کاڼی دی او کاڼی هم کاڼی نو کاڼی خو صاحب دی یاقوت هغه دی کاڼی دی قیمتي دی قیمتي انسان دی اعلی انسان دی اعلی ښکلی پیغمبر دی
ته څنګه پیغمبر شو ته سړی سړی څه ګناه خو نه ده پیغمبر د پاره بشر او انسانواله عیب نه ده خو عین حقیقت دی خو اعلی بشر دی د اونډې کاروبار څنګه دی کولی شي پیسې دیګل را دیګل چې حکومت پہ پابندی نہیں چھوٹے جانوروں میں تبدیلی کرنا کیسے ایسا ہوئی کولی شي یو ګډه سړی بدلو چې لو بدلولی شي ذوات القیم بدلی کې سود نه راځي دا لس ګډې والا ما نه دغه پنځلس راکړه خړې دا سپینې والا نو دا کولی شي لس هګۍ په شلو هګو بدلولی سود پکې نه راځي یو هندوانه په دوو درې هندوانو بدلولی شي یا یو کریټ امونه والا او دغه دوه راکړه دغه دی خو خوراک څیزونه یي څښاک څیزونه یي د شمېر څیزونه دا بدلولی شي دا 12 کیلې والا دلته په دغه دي قدر او جز نشته ته دا عددیات دا بدلولی شي بیا ورته سوچ کوئ نو ذوات القیم یو بنگله په دوه بدلولی شي یو ګډ په دوه ګډانو بدل یو روپۍ په 2 روپۍ نشي بدلولی پیسو کې دا مسله دا چې د یو مارکیټ ته بره چت کې سجدي کوي کسري مونږ کې مسجد دی ولاندې کاروبار ټیک دی چې چا جوړ کړی هغه هم داسې په دې نه جوړ کړی دا درې چته به دوکانونه یو بره به جومات کولی شي پکې پراپرټي کمیشن جایز دی خو دروغ به نه وایي پلار او زوی دوه خویندو سره نکاح کولی شي که نه شي کولی شي داسې فرضي تپوسونه یې دې مه کوئ نشته پلار او زوی له دوه خویندې څوک ورکوي پخوا چې علماو نه تپوس شو فرضي تپوس که دا داسې شو داسې نو هغې پسې به یې بل هغې به وایي داسې شته لکه خبره روانه ده چې نه شته خو نه خو تپوس کوم هغه به وایي اعوذ بالله او اسأل الله العافیه امام احمد یاره د دې جواب نه بچوالی غواړم ځکه جواب کې بیچلي ایډوانس لینا څنګه دی سیکورټي په شکل کې اخیستی شي ایډوانس کاري اخیستی شي دا چا لیکلي باتروم کې اودس کول څنګه دی باتروم د اودس لپاره جوړ کړو کولی شي او که ستا خاص صفا وي ښه پاک چپس او ستا خاص فلشي هغې کې کلمې هم ویلی شي او ذکر خو نه دی په چاچو کې اوبو کې ځي پخوا دا ډېرانونه نه اوسه هر څه به لارو کې نو سړی به خو ذکر کوي باقي ډېر خراب وي یا شریک ټټې وي نو هغې کې بیا چې ورځئ نو بسم الله په ګیټ کې ووایه یا دا هم ویلی شي اعوذ بالله من خبث الوسواس نور کلمات پکې ویلی شي که صفایي اودس کول صحیح دي دا وسوسه نه پیدا کېږي چې بچازو د پاسه ځان وینځي دلته اودس ماتې پروت او دلته ته استنجاګانې کوې نو بیا لږ وسوسه پیدا کړي چې صفایي بیا وسوسه نه پیدا کړي د وسوسو علاج ښه د الله یاد او د الله شکر دی څوک الله ډېر یادوي وسوسې او پریشاني به یې ختمېږي بلکل ډېر خلک وایي پریشان یم خوب نه د الله یاد دې سره به زړه په ارام کېږي نه په ډېر مال ده او نه په ډېرو پیسو ده او نه اطمینان یو کپ شراب چې نشه کول نه کوي د هغې کول څنګه دي که شراب چې شراب وي نو که نشه کوي که نه کوي نجس العین دي پلید دي او څکلی حرام قطعي دي او که چا اوس که نشه کړي و که نه چې شراب وي او دې اقرار کوي نو اتیا کوړې وال به خوري دا سزاګانې که پاکستان کې راغلې نه به څوک شراب خرڅ کړي او ګوري به هم ورته نه د هغې څکل څنګه دی څکلی حرام دی او په جامو چې پروت دي جامې پلیتې دي بعضې کس باندې نشه د ایکشن هم نه کوي بعضې کس داسې چې الرجي وي ډېر زر نشه کېږي بعضې باندې کم چې شراب وي بس شراب دی حرام دی دا چا لیکلي جیب کې مې دوایانې دی او په هغې تصویرونه مونځ ورسره کېږي که نه کېږي چې جیب کې دننه کتاب کېږي یا دننه او پټي نو مونځ ورسره کېږي چې د په محراب او په جانماز کې غټ اندرا ګاندي جوړه کړې یا غټه ښځه سړی غټ سړی او هغه غټي او ستا په مونځ کې د هغه باندې مونځ مکروه تحریمي دی ښه نه دی وړوکې تصویر کې جیب کې کېږي چا لیکلي حالت د غسل کې ذکر څنګه دی ذکر کولی شي چې سړی جنابت کې کوروالې کړي نو چې باتروم ته ځي هم به ذکر کې اللهم انی چوده کېږي هم به یاد کرسي ویم یا استخارې دعا او یا نور د هغه کولی شي دا ذکر او اذکار او درود شریف دپاره البته پاک حالت کې ښه دی خو بند نه دی ذکر یا دم درود کې د حرام مال صدقه څنګه ده صدقه مه کوه په دې نیت یې وکړه چې دا حرام مال مې د لاس نه لرې شي باقي حرام مال کې چې دی خوا پردی مال پټ کې او دی خوا وایي 10 روپۍ واله چې خدای پاک ثواب راکړي دا خو ته خدای پورې خندا کې د حرام مال داسې لکه اودسمات دی نو که اودسمات دلته پروت یو څه چاته وی شابکه
لږ مهرباني وکړې تفضل د دې اودسمات نه لږ شان اخرى نو د هغه څومره بې عزتي ده څونه به خفه شي چاته وایي دا متیاز دی لږ یې وڅښه کوکاکوله په دی دا وڅښه هغه وایي چې په دې شوق چې ته حرام مال اودسمات یا الله ماله بیا ته واړه جنت راکړي دا خو سخته ګناه ده اصل به دا سود پیسې دي حرامې جوارې بس مالک نه دی معلوم دا چاله ورکومه چې د دې نه خلاص د حرام مال ورکول داسې لکه اودسمات په جومات کې پروتي ته به چاري راوالې بار به وغورځئ خامخا دا پیسې ځان نه لر کړه د ربیع الثاني مهینې فضایل څه دي ما ته خو یاد نه دی وخت یو لسمه نشته هغه بدعت دی ټوپۍ نه بغیر مونځ څنګه دی مکروه دی په دې وطن کې ځکه ټوپۍ دا د عزت لحاظ دا څه خو مونځ کېږي بغیر ټوپۍ کېږي او بغیر کمیسه که دې ټولو جومات کې کمیسونه خلکو وښکل او دا ترخونه یې ښکاري څومره به بدې ښکاري خلک وایي دا څه بې ادبه راغلي دي او ټیک د صحابو که چېرته یو کمیس کې کړي بل جامې نه وي پخوا جامې نه وي جامې ډېرې کمې وي نو که چېرته کمې یو څادر کې مونځ کېږي مونځ به خو کې که ټوپۍ نه نو هم پکې یا لمدی یا وینه او هسې بدماشۍ شکل به نه جوړی سټوکي هم دې پرېښی او نیغ ولاړی دې سټوکي کې دا شیطان زنګېږي داسې پکې ټالی وایي نو چې سړی سټوکي هم پرېښی او شیطان پکې ناست یې مونږ ته خو نه ښکاري نو چې سټوکي وایي نو خاورې به په مونځ پېښ کله به د قصه خوانۍ کې ګرځي او کله به بل خوا دې خیال دي ټوپۍ کې ښکلې